نو وخت الاختیار دا شو چې د هر شي سوره دغه مقدار ته ورسی د دې د مازیګر وخت شروع شو د هر شي سوره چې دغه ډکی دوه چند شو په دې باندې مازیګر وخت ختم شو دا لنډه پښتو کې یاد کړئ اوس یو بل وخت هم تاسو ته جاغې ته وقت مکروه وي مکروه وقت د مازیګر څه شی دی علا بن عبد الرحمن وي انه دخل على انس بن مالك ومن په انس بن مالك رضی الله عنهما داخل جو دا کور په بصره کې هغه د مسبخین منځ کړو او کور د جمعات په ګټ کې ونه موږ ته ول تاسو د مازیګر منځ وکړو د مسبخین نه وروسته د مازیګر ټیم داخل شو موږ لاندې کړه او موږ د مسبخین وس نږدې کړه دي لکه دا بعض ملګری کله موږ ته ټلیفون وکړي تاسو د دوه منځونه یو ځای ولې نه کوي چې دا مازیګر دومره د وختي کوي نو صلاتین په کې ولې نه کوي چې یو ټیم کې کوي بعض سپینګری وای دا په غربه په ټکه غرمه کې کوي نو دی خلکو مته ان من صرفنا ساعه من الظهر ما هو مسبقين وس کړه دي قال غوي فصلوا العصر مازیګر وکي بیا فقمنا من فاصل فصلينا مازیګر منځ مکو نو فلما صرفنا کله من سلام وګرځاو نو قال على انس بن مالك من توي دار نبی سم شاګردم دی خادمم دی سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا الله نبينا ورد اللي غبل تلك صلاه المنافق دا د منافق من د یجلس چې ناشتي او جمعات کې انتظار کوي او غړې ته ګوري یا په کور کې ناشته يرقب الشمس نور انتظار کوي حتى اذا كانت بين قرني شيطان دا نور د شیطان د دوه کرونو من لور شي نو قام پازي فنخر اربع څلور ټونګي وي لا يذكر الله فيها الا قل الله ذکر بګی نه کوي څلور ټونګي وي څلور منټه کې بس منځو کې سلام وګرځي او ناس ته انتظار کوي جنور ډوبېدو ته انتظار کوي دا به تاسو کتلی دا خلک یې وختي کوي او دا په ټکه غرمه کې دغه ټیم نه او ګرمي د ولګ نه وخت کول په کار دي څلور منټه کې یا په 15 منټه کې دا مولیان د منځنه موزیدام تاسو ته پته را مانه دا بعضی ملګری مخه پکېږي دي نزدیک لري کې جمعه لغړای کې لاري کې جمعه مونږ غاړي نه کوشو هغه ملګری ته ما ان شاء الله جمع رسو په یونی مباجه جمع ما جمع رسو دی جمعه ته نو غاړم را تیز کو زما ملګری دغه ما ته کې د شیخ نه رکعت په خوارو ورسو هغه ته ما چې دا یونی مباجه وس ودرې ده تاسو برابر یقین وکړئ چې مونږه غاړي نه کوشو غاړم سب غاړي ته کا ډرایور ته ما ته غاړي بند کا او گیټونه بند کړه د غاړي امون چې کله رسیدو هغه مولوی سي بدرې مرکات کیو نو چې بس بیا زه خوشاله شوم چې زمنګ یو رکعت دا وسره راغی او باقي درې رکعت موږ ځان له خرور وکړل او بیا تبلیغانو ملګرو ته تعلیم کو هغه ته ناس ته تبلیغانو ملګرو ته هغه زما ملګری ما پر وخت د جماعت دا تجربه معلومه ده چې په 2-3 منټه په یونی وبجه وخت د موږ بدري واخیرانه رکعت لرسو دا د منځنو حال دی چې ته کیم په دې ټیم باندې او منظم په دې طریقه باندې کې چې مسلمانان کته کیږي او پورته کیږي په 3 منټه او 4 منټه کې زمنګ منځونه تاسو خپل منځونه نه نوٹ کړئ غړو کې کړه د خپل مولانو منځونه نوٹ کړئ 4 منټه زیات نه زیات چې درنبار مولای ورورو کته کیږي پورته او 15 منټه ته رسي نور 4 رکعات په دغه ټیم کې خلک کوي ځکه د الله رسول وې د مانزه دغه انتظار کوي کله چې نور زیړ شي دا را پاسې 4 ټونګي وې سر مانزه ځان وزګار کی هغه بډاګان د جمعهتون نبی کور ته نشي د غریباران کور ته زه وتا او دسته مې یا ملمنه چې هغه بګینه کیږي نو بل جمعهت په ډبه باندې ناس غیبتونه کوي نه مخه مازان ته انتظار کوي بل حدیث علا بن عبد الرحمن دغه وی ومن داخل شنو مازیګر منځ موږ کله چې مازیګر منځ فارغ شنو موږ تاغه حدیث بیان کو وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس احدهم حتى اذا اصفرت الشمس يسړی بدی انتظار ناس انور تک زړشه فكانت بين قرني شیطان د شیطان دوه وخرونو من دراغه د غر سر ته ورسید او على قرن الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها الا قليلا پدې کې د الله ذکر هم نکي او تاسو دغه مليانو احوالم لیدل الله دې زمنګ په مليانو په موږ ټول دې الله رحم وکي چې هغه سلام وکړي بیا اذکار نه کوي هغه مولا دم تاسو کتلی امولا غریب اذکار هم نه کوي بس سلام وکړي محراب ته مخ ګرځول الله وانت سلام ومنك سلام مولا بدی طرف روانه مقتدیان بدی طرف روانه سره دا غینه چې محمد رسول الله با الله اکبر استغفر الله اللهم انت سلام به قبله ته وایو بیا اللهم انت سلام نه پس ورا وخت مقتدیان ته مخامخ بیا سبحان الله الحمد لله الله اکبر دا اذکار آیت الکرسی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا اذکار به پوره کړل نو بیا به سنت تل نه کول کله نه کله به جمعات کې وګڼور به نه کول بیا به کور ته نبی علی السلام او ملګری به ټول تری وغه محراب کې ناست ازمن ولاد مقتدیان مخکې کمرې ته نه وتی دا طریقه خلاف سنت د اذکار او طریقه موږ ټولو کې کمزور د خپل ځان اول ویم
او دا نور علما رستم جديو بس امام منظور کړی دی بالکل اذکار هغه ذکر چې هغه الله رسول نه ویل چې الله ومن سلام او مقتدیان لاس په شریک وجود کې به مخ راګاږي دا نه دی ویل نبی اسلام په دې طریقه باندې هغه ذکر کوي او کوم چې نبی اسلام کوم اذکار ویلي دی هغه اذکار نه کوي کوم چې محمد رسول الله ویلي هغه اذکار نه کوي دیو مسلمانانو ما چې کوم روایتونه ویل دا ټول احادیث دي د الله په توفیق د دیو حوالی کتاب صفحه زویم د الله په توفیق باندې او د ائمه اقوال دغه د کتابونو ماول چې دا هغه ائمه اقوال دغه په کتابونو کې نو کم از کم تاسو عوام ملګری خپل منځونه مو برباد خپل منځونه په ټیم باندې کوي د علماء سره د الله د پاره کې نه او دیو ته د الله لحاظ ور کوي د الله نوم ور کوي د الله لحاظ ور کوي د منځونه ډیر نه وخت مو کوي دا خدای شیطان درجه تور سي انور تک زیړي د ماخام په منځ کې دغه منځ کې یو غنټه ټیم له پاتې او دا بعض نقشې چې خلکو لیکلي دا نقشې د دې مليانو بشان خلکو لیکلي او د مذهب تابع نقشې لیکلي کم نقشې چې د مذهب تابع لیکلي هغه ټیم هم د قشان وي دا د مذهب تابع نقشې دي چې امام صاحب بنسبت باندې په دې ټیم دی وجنه پاسه لیکلي نقشې عصر شافعي او عصر حنفي دي لیکلي دا د شافعي سره مازیګر دا د حنفي سره مازیګر دا څومره ظلم دی امام شافعي لا پیدا نه و چې مازیګر موجود او محمد رسول الله بیان کړی دی امام ابو حنیفه پیدا نه و مازیګر موجود نو ته وجهه محمدي مازیګر په کې شرط دا د شافعي او د حنفي مازیګر دی دیو جن موږ د دې دوه امامانو احترام په خپل ځای کوو لیکن ټیم به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چلو